اسیارونه او تاسو ته نه کوم زه خو کا چې یو طرف ته عقل یو بل طرف ته پیسې ته به کم یو نو کار خبره ده پیسې واخلم لکه په پیسو باندې سکه دا سوال چې ستانه وکم چې یو طرف ته پیسې او بل طرف ته عقل ته بس اخلي زبا عقل اخلم شو د بیګله پتا کې یو څه کمه خلک عقل اخلي پتا کې دا عقل کمه ته عقل اخلي زه پرې دا خبره چې زو را ټول عمر موږ چې پیاده ګرځو ځان له سیکل اخلو په سیکل باندې سکه مړه جوړک شې دي شي ما پرش کې باندې سکه بیا په قسم شالو راځم الله دې بارګین کې یو گاډه وارو چرته ځم زه جو باره راځه دو مړه نور ګاډي به څوک لري ځان له دا شیخ لمه نور څه نه ځان خوري او دا سین نمبر یې ده کنه دې پښتنه شو ځان له راځي راځي راځم ما دې سره راځم یا دې سره راځم نه زما نور نه خوخي ګل نه فایټ ګاډه بول ولا کوالیفای ده کنه بارګین کې ستاسو شیخ خو نو دا ګاډه ده کنه نو ته دې نه ډېر خولي ګاډه د دې دا رنگ زما خو رنگ دې راځم مالا شرنګ ډیر خوښي انا دا اوس باندې مونږ کولای هغه په ګاډي کې ډېری ګوتې مو هغه ستم غانه انا به یو ګلاسونه انا دا به کې سره بټن دا غره اخلو خدوان او به کې ګرځو بل څه په نه راخېجو ملکه مکو مانه دا شي الکه مکو ته به دې الکه دا څه کې اوس په روان کې مانه مخ ته وینم مخ ته دا چې مونږ راشي دا اول والو اکثر خبرو مړه بس دا ما غسته ده څنګه دی غسته ده راځه اکثر خبرو وکړو انا دا به کې سي راځه خبرو وکړو پټه بند وځه الا شیشه ده پکې خرابې کنه اغسته مولانه نه ځان نوالو کنه ارمان غلوار د لوپه کاشن ور کاشن څه ته وای راځه چاول د خبرو وکړو دې کس د ګاډي ته پوس کوو کنه چې سره اټی ده ټول موږ دې لارکا کپڑے پووا دا اصل خبرو وکړو ډېر سمارټ ګاډي ده فل بوټ به کیم دي اچھا سړي سره خبرو وکړو څه شو تاسو شو وطن می ډیر یادېږي ټیکټ می کړ دې وطن تبور زما السلام علیکم سلام دې ګاډي ته پوښتنه کوو دا چې ولا دې ګاډي څه کوي دې خو چې 25 لک روپۍ 25 لک او جیا سوداره به کینی نو دا خو د مان الله سے دستی دی نو هغه ګاډي دی او جیا دا زره دا ګاډه خو د مانلا د ازوی دی د نومان او هغه زمونږ مرګره دی بیا به زمونږ نه غواړي او هغه څومره مران ډرایوینګ کوي تا ته پته نه ده کله جمپ کړو ته ماپ ته په دیوالونو پورې مګي را مګي او کنه دا ګاډ ډېر زیات ګران دی 25 لک روپۍ 25 لک روپۍ راځي اول هغه د پلان سره خبره وکړه دا پلان سره خبره اما الله ته کم ځای کې دا اوس مو ولا الله خو دا ناس کم ځای کې دا حاجی امیر معنا راغلی دي السلام علیکم څنګه له ولا خانه خې جوړې تر په خوکړه خانه یو ګلیل راغلم تاسو لدی جی وای سګیله دا ناصر ته دوله چې دغه بند حاجی خان جی سګیله دی وای زمونږه ګاډي ستاغه زوی ډیر روان چلای کله په سکریچینګ کې او کله دیوالون لرا چې د 25 لک روپو ګاډي دی دا ډیر روان چلای دی سمازه او د تاسو ورېګه
بس خپل ګاډی شته چې دا دی ولې دی دا چلونه پته نه لګي زمونږه ګاډی ډېر روان چلی نو نو ما نه چرته زر راشه دی خو دې ډیرې ته راشه راځي السلام علیکم چې دا چې تاسو وی چې ته دې پردو ګاډي ته ولخېږي دا ګوره ګیلې لراله که نه ستا خپل ګاډی شتي نه بارګین کې نور ګاډي ولاړ نه ته دو ګاډي ته ولخېږي ها دا جي زه پردو ګاډي ته نه یم ختلی تاسو چا ووي نه نو مانه چې زمونږ ګاډی دی خرابوي او جمپونه او کړۍ نه ګوري او وران ورانې چلېږي ګیلې راغلي دي ګوره ته کوم ګاډي خبره کوې زه د دو کوم ګاډي ته ختلی یم پروان خانه تاسو کوم ګاډی دی زما زوی خو وایي زه بل ګاډي ته ښه یم نه یم درسره ته مونږ ته ګاډی وښیه چې ستا کوم ګاډی دی او جمپونه ته هغه خراب کړی ته مونږ ته ګاډی وښیه که نه مونږ ځان له ګاډی اخیستې مونږ ځان نه ګاډی اخلو که نه بیا تاسو زمونږ غواړي دی ها لکه تاسو ګاډی اوس اخلئ ټیک ته ټیک نو مانه راکېده Ha ha ha!